أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. مخکې آیات کې الله سبحانه وتعالى د قرآن کریم باره کې وفرمایل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، او نازل کړی دی موږ په تا باندې نبی صلی الله علیه وسلم کتاب یعنی قرآن تبیانا لكل شیء بیانونکی د هر شي دپاره. نو د قرآن باره کې الله وفرمایل چې دا قرآن کریم د هر څه دپاره بیانونکی دی. په دې کې هغه عقاید او هغه احکام چې هغو ته د انسانانو ضرورت دی هغه ټول الله تعالی په دې کتاب کې بیان کړي دي. لیکن د دې مقصد دا نه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو ته ضرورت نشته دی. لکه د قرآنیونو په نوم باندې کومه ډله چې ده چې هغه په داسې آیتونو باندې استدلال کوي چې احادیث حجت نه دي، ځکه قرآن کې الله هر څه بیان کړي دي. نو قرآن کریم د هر څه لپاره بیان دی، دې کې شک نشته دی. لیکن خپله قرآن کریم دا خبره کړې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د الله د کتاب وضاحت کوي، د الله د کتاب بیان به کوي، او خلق به د الله تعالی په کتاب کې سوچ و فکر کوي. لکه د دې سورت په 43 آیت کې الله فرمایلی وو وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، او نازل کړی دی موږ په تا باندې ذکر یعنی قرآن کریم ای نبی صلی الله علیه وسلم لتبین للناس ما نزل الیهم، دې لپاره چې بیان کړي ته خلکو ته ما نزل الیهم هغه څه چې د خلکو ته نازل شوي دي. خپله قرآن دا خبره کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د قرآن بیان کوي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دا د قرآن کریم لپاره بیان دی. نو قرآن و حدیث چې راجمع کړي ولعلهم یتفکرون، او دې لپاره چې دا خلک په دې قرآن کې سوچ و فکر وکړي. نو بیا په قرآن کریم کې الله هر څه بیان کړي دي چې حدیث ورسره راجمع کړي، ځکه په خپله قرآن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو د تابعداري امر کړی دی. لکه څنګه چې الله تعالی د خپلو خبرو په اطاعت باندې امر کړی دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرو د اطاعت امر هم کړی دی. واطیعوا الله ورسوله یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول، ای مؤمنانو تاسو د الله اطاعت وکړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړه. نو کله چې د الله او د الله د رسول خبرې راجمع شي، د الله د رسول خبرې هم د الله خبرې دي. من یطع الرسول فقد اطاع الله، چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړه او د هغه خبره ومنله، نو هغه په حقیقت کې د الله خبرې ومنلې، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان نه خبرې نه کوي. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، او محمد صلی الله علیه وسلم د خپلو خواهشاتو نه خبرې نه کوي، نه دي د هغه خبرې الا وحی یوحى مگر وحی ده چې د الله د خوا نه هغه ته وحی کېدلی شي. نو کله چې قرآن کریم او احادیث دواړه راجمع کړي نو دا د هر څه دپاره بیان دی، او بیا به دا خلک په دې کې سوچ و فکر کوي. نو بیا به د قرآن او د حدیث نه د هر څه استنباط کوي، او هر شی په قرآن کریم کې په احادیثو کې ذکر دي، کله په عبارة النص سره، کله په اشارة النص سره، کله د منطوق په شکل باندې، کله د مفهوم په شکل باندې. لیکن قرآن او حدیث کې هر څه الله ذکر کړي دي. ان الله یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى. اوس په دې آیت کې الله تعالی د دې خبرې نمونه ذکر کوي چې الله تعالی په قرآن کریم کې هر څه بیان کړي دي. په دې یو آیت کې الله تعالی هر څه راجمع کړي دي. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د دې آیت باره کې وایي اجمع آیت فی القرآن، دا په قرآن کریم کې د ټولو نه جامع ترین آیت دی.
چې په دې آیت کې الله تعالی خپلو بندګانو ته په هر قسم خیر باندې امر کړی دی او د هر قسم شر نه منع فرمایلی ده. د دې وجه نه عمر بن عبدالعزیز رحمه الله به خپل هم د آیت په خطبه کې لوسته او خطیبانو ته امر کړی و چې تاسې خطبو کې د آیت ولولئ. ان الله یأمر بالعدل، یقینا الله تعالی امر کوي په عدل او انصاف سره، والاحسان او په احسان کولو سره، و ایتاء ذی القربى او په ورکولو سره خپلوانو ته د هغو د حاجت مطابق مال ورکول، د هغو سره تعاون کول. الله په دې باندې امر کوي. وینهى عن الفحشاء او منع کوي الله تعالی د فحشاء او بحیایي نه، والمنکر او د هر ناروا کار نه الله تعالی منع کوي. فحشا هغو ګناهونو ته ویل کېږي چې عقل هم بد ګڼي او په شریعت کې هم د هغه نه منع شوي، لکه بېحیایي او زنا او دارنګه بخل. منکر هغه څه ته ویل کېږي چې الله او رسول د هغه نه منع فرمایلي، هر هغه شی چې په شریعت کې د هغه نه منع شوي چې دا ټولو ګناهونو ته شاملیږي. والبغي او منع کوي الله تعالی د بغي نه. بغي کبر ته وایي او ظلم ته وایي او تجاوز کولو ته وایي. یعظکم، الله تعالی وعظ کوي تاسو ته په هغه څه باندې چې په دې آیت کې ذکر شوي دي، په کوم څه باندې چې تاسو ته الله تعالی امر کړی دی چې تاسو هغه وکړئ، او د کوم څه نه چې تاسو الله منع کړي یاستئ تاسو د هغه نه منع شئ. لعلکم تذکرون، دې لپاره چې تاسې پند او نصیحت واخلئ. په دې آیت کې چې په کوم اوامر باندې الله تاسو ته امر کړی دی چې هغه تاسو وکړئ، او د کومو منهیاتو نه چې الله تاسو منع کړي یاستئ چې تاسو د هغه نه منع شئ. په دې آیت کې الله تعالی په هر خیر باندې امر کړی دی او د هر قسم شر نه الله تعالی منع فرمایلی ده. ان الله یأمر بالعدل، یقینا الله تعالی امر کوي په عدل او په انصاف. عدل هم د الله تعالی په حقوقو کې او هم د الله د بندگانو په حقونو کې. د الله تعالی په حقوقو کې عدل دا دی چې د الله حق یوازې الله ته ورکړی شي او د الله سره د الله په حق کې هیڅوک شریک ونه ګرځول شي. د الله تعالی حقونه او د الله تعالی خصوصیات یوازې الله ته ورکول او په هغو کې د الله تعالی سره هیڅوک نه شریکول، دا د الله تعالی په حق کې عدل دی. لکه عبادت یوازې د الله تعالی حق دی. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ان حق العباد على الله ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. د الله تعالی حق په دې بندگانو باندې دا دی چې دا بندگان یوازې د الله تعالی عبادت وکړي او په عبادت کې د الله سره هیڅوک شریک ونه ګرځوي. نو عبادت یوازې د الله تعالی پورې خاص کول دا د الله په شان کې عدل دی، او د الله نه بغیر د بل چا عبادت کول، د الله تعالی د حق بل چاته ورکول، دا د الله تعالی په شان کې ظلم دی. د دې وجه نه په سورة لقمان کې الله فرمایي ان الشرک لظلم عظیم، یقینا شرک خامخا ډېر لوی ظلم دی چې عبادت د الله تعالی حق دی او څوک بل چاته ورکوي، دا د الله په شان کې ظلم دی. قانون گزاري د الله تعالی حق ده، حلال و حرام جوړول دا د الله تعالی حق دی، نو دا بل چاته ورکول دا د الله تعالی په شان کې ظلم دی. د حلال و حرام حق یوازې الله ته ورکول، د قانون گزاري حق یوازې الله ته ورکول، دا د الله تعالی په شان کې عدل دی. او د الله نه بغیر بل چاته د حق ورکول دا د الله په شان کې ظلم دی. د الله تعالی صفات یوازې الله ته نسبت کول چې الله په هر څه باندې عالم دی، الله په دې ټولو کائناتو کې متصرف دی، الله تعالی هر څه اوري، الله تعالی هر څه ویني. نو دا صفات یوازې الله ته ورکول دا د الله په شان کې دا عدل دی. او دا صفات مخلوق ته ورکول دا د الله تعالی په شان کې ظلم دی. عبد الله بن مسعود نقل دی چې هغه دا خبره کړې ده چې د عدل نه مراد د الله تعالی توحید دی
ځکه توحید کې د الله حق الله ته ورکول کیږي. عبادت یوازې د الله تعالی دپاره، قانون گزاري یوازې د الله حق ګڼل، د الله تعالی صفات یوازې الله ته نسبت کول، دا توحید ده، دا عدل دی. او په عبادت کې د الله تعالی سره بل څوک شریکول یا د حلال او حرامو حق بل چاته ورکول یا د الله تعالی بعضې صفات بل چاته ورکول، دا د الله په شان کې ظلم دی. او د انسانانو په حق کې عدل دا دی، هر چاته د هغه حق پوره ورکول، او د بل چا نه چې خپل حق اخلي نو د هغه نه خپل حق پوره اخیستل، دا عدل دی. یو چاته چې حق ورکوي نو پوره یې ورکوه، د یو چا حق پوره نه ورکول دا د هغه په شان کې ظلم دی. یو چا باندې چې ستا حق دی د هغه نه د خپل حق مطابق یو څه اخیستل، دا عدل دی. او د خپل حق نه اضافه اخیستل دا په هغه باندې ظلم دی. بیا د بندګانو په حقونو کې عدل دا ډېر وسیع مفهوم لري چې قرآن کریم کې الله تعالی ځای په ځای باندې په هغه باندې امر کړی دی. په اخیستلو ورکولو کې انسان د عدل نه کار واخلي، بل ته پوره حق ورکول، د بل نه صرف خپل حق اخیستل، دغه نه اضافه نه اخیستل، دا عدل دی. په خبرو کې عدل کول، الله فرمایي واذا قلتم فاعدلوا، او کله چې تاسې خبرې کوئ په خبرو کې تاسې عدل او انصاف کوئ. د بل چا باره کې چې قضاوت کوئ نو د عدل او د انصاف قضاوت پکې، ولو که هغه ستا دښمن هم وي. الله فرمایي ولا یجرمنکم شنآن قوم على الا تعدلوا، او باعثه د نشي په تاسو باندې شنآن قوم بغض او دښمني دی یو قوم، على الا تعدلوا، دا چې تاسې د هغو باره کې د عدل او د انصاف نه کار وانخلئ. اعدلوا هو اقرب للتقوى، تاسې عدل وکئ، د بل چا باره کې د انصاف قضاوت وکئ، د انصاف خبره وکړه. هو اقرب للتقوى، دا عدل ډېر نږدې کوونکی دی تقوا ته، تاسې تقوا ته نږدې کوي. په فیصلو کې الله په عدل باندې امر کوي. واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، او کله چې تاسې فیصلې کوئ د خلکو په منځ کې نو الله تعالی تاسې ته د دې خبرې امر کوي ان تحکموا بالعدل، دا چې تاسې فیصلې وکئ په عدل او په انصاف سره. د چا د خپلولۍ لحاظ به نه ساتئ، د دوستۍ لحاظ به نه کوئ، هر چاته به دغه حق ورکئ. په باب د شهادت کې به د عدل د انصاف نه کار اخلئ. یا ایها الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شهداء لله، ای مؤمنانو تاسې کلک شئ په عدل او په انصاف باندې، شهداء لله، شهادت کوونکي د الله دپاره، چې شهادت او ګواهي کوي د چا لحاظ به پکې نه ساتئ، د عدل او د انصاف نه به کار اخلئ. والاحسان، او الله تعالی امر کوي په احسان باندې. احسان بیا د عدل نه اوچته مرتبه ده. الله تعالی امر کوي په احسان باندې. احسان د الله تعالی په باره کې او احسان د الله د بندگانو په حق کې. د الله تعالی سره احسان یو خدای دی چې حدیث کې ذکر شوی دی، دغه عبادت چې د الله حق دی، چې انسان د الله عبادت باید وکړي، دا په پوره توجه باندې په پوره اخلاص باندې الله ته عبادت کول، دا احسان دی. لکه حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احسان دې ته وایي ان تعبد الله کأنک تراه، دا چې ته عبادت وکړې د الله تعالی کأنک تراه، لکه ته چې الله تعالی ویني. په دې احساس باندې د الله عبادت کول لکه ته چې الله ویني. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، نو که ته الله تعالی نه ویني یقینا الله خو تا ویني. داسې احساس کول چې هغه ذات چې زه ورته عبادت کوم هغه ما ویني. نو چې کله انسان دا احساس کوي نو ډېر په توجه باندې او ډېر په عاجزۍ باندې او په ښه شکل باندې الله عبادت کوي او الله ته مخلصانه عبادت کوي. او بل احسان د الله تعالی په حق کې دا دی چې عبادت د الله تعالی دپاره خالص ګرځول، په عبادت کې ریا او تظاهر نه کول.
او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې عبادت کول. لکه د فضیل بن عیاض رحمه الله نه دا نقل دي چې هغه د احسن عمله دا تفسیر کړی دی چې ښایسته عمل دې ته وایي اخلص و اصوب عمله، دا چې عمل خالص د الله تعالی دپاره وي، په عمل کې ریا تظاهر دا پکې نه وي. و اصوب بل دا دی چې عمل صوابي، یعنې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې د سنتو مطابق. نو عمل خالص د الله دپاره کول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې کول دا د الله په حق کې احسان دی. او بل د الله تعالی په حق کې احسان دا دی عدل دې ته ویل کېږي چې هغه فرایض و واجبات چې الله تعالی په دې خپلو بندګانو باندې فرض کړي دي، د هغو فرایضو او واجباتو ادا کول دا د الله تعالی په حق کې عدل دی. او د فرایضو نه او د واجباتو نه اضافه نوافل کول دا احسان دی. نو انسان وروسته د دې نه چې د الله تعالی فرایض ادا کوي، فرض مونځ کوي، فرض روژه نیسي، فرض زکات ورکوي چې د هغو حد معلوم دی، د هغو نه اضافه نوافل کول، نفلي منځونه کول، نفلي روژې نیول، نفلي صدقې ورکول، په هر عمل کې د فرایضو نه اضافه نوافل کول دا د الله په حق کې احسان دی. او د بندگانو په حق کې احسان دا دی یو عدل دی بل احسان دی. احسان د عدل نه اوچته مرتبه ده. عدل دا معنا یو چاته د هغه حق پوره ورکول. که د یو چا نه ته خپل حق اخلي نو د هغه نه خپل حق پوره اخیستل دا عدل دی. احسان دا دی یو چاته د هغه د حق نه اضافه ورکول. که ستا حق د بل چا سره وي نو د هغه نه خپل حق پوره نه اخیستل بلکې د خپل حق نه یو څه هغه ته بخشش کول دا احسان دی. او الله تعالی د هر څه په باره کې د احسان امر کړی دی. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ان الله كتب الاحسان على كل شيء. الله تعالی احسان فرض کړی دی د هر شي په مقابل کې. تاسې د هر شي سره احسان کوئ، الله د ټولو مخلوقاتو سره احسان کوئ. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. نو کله چې تاسې قتل کوئ، داسې یو څوک قتل کوئ چې هغه د قتل مستحق دی، نو تاسې هغه په ښه شکل باندې قتل کوئ. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. او کله چې تاسې حیوان ذبحه کوئ نو په ښایسته شکل باندې تاسې هغه ذبحه کوئ. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې وضاحت کړی دی وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. په تاسو کې د یو کس خپله چاړه تیره کړي وليرح ذبيحته او خپله ذبیحه دې په آرام سره ذبحه کړي، هغې ته تکلیف نه ورکوي. خو داسې د هر شي مقابل کې الله احسان فرض کړی دی. و ایتاء ذي القربى او امر کوي الله تعالی په ورکړې د خپلوانو باندې، خپلوانو ته د هغو د حاجت مطابق مال ورکول، د هغو سره مرسته کول، د هغو سره احسان کول. مخکې الله تعالی په عام احسان باندې امر وکړ، بیا الله تعالی خصوصا د خپلوانو ذکر کوي چې د عامو انسانانو په نسبت باندې د خپلوانو حق ډیر زیات دی. نو تاسې د خپلوانو سره احسان وکړئ، هغو ته تاسې د مال یوه برخه ورکړئ. ځکه خپلوانو ته مال ورکول په دې کې هم صدقه ده او هم صله رحمي ده. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الصدقة على الفقير صدقة وعلى القريب صدقة وصلة. عام فقراو ته صدقه ورکول دا فقط صدقه ده، او خپلوان ته صدقه ورکول دا هم صدقه ده او هم صله رحمي ده. او صله رحمي دا یو جدا باب دی چې قرآن کریم کې په احادیثو کې په دې باندې زیات تاکید شوی دی. وینهى عن الفحشاء والمنکر والبغي. مخکې الله تعالی مأمورات ذکر کړه، اوس الله منهیات ذکر کوي.
وینها عن الفحشاء او منع کوي الله تعالی عن الفحشاء د فحشانه. فحشا هغه ګناه ته ویل کېږي چې د هغې قباحت انتها ته رسېدلی، عقل هم بد ګڼي او شرع هم بد ګڼي. مخکې د دې نه چې الله او رسول د هغه نه منع وکړي، د انسان فطرت او د انسان عقل هم بد ګڼي، لکه زنا شوله، بېحیایي شوه او داسې بخل په دې کې داخلیږي. والمنکر او منع کوي الله تعالی د ټولو ناروا کارونو نه. منکر هر هغه څه ته ویل کېږي چې شریعت بد ګڼي، الله رسول د هغه نه منع فرمایلي چې دا ټولو ګناهونو ته شاملېږي. والبغي او منع کوي الله تعالی د بغي نه، د کبر نه الله تعالی منع کوي. بغي د هغه شي طلب ته ویل کېږي چې انسان د هغه مستحق نه دی. یو چا ته ځان لوی ښکاره کېږي، دی لوی نه دی، ځکه لوی او کبر یوازې د الله سره مناسب دی. نو کبر ته هم بغي وایي. او دارنګه بغي ظلم ته ویل کېږي، د الله په بندګانو باندې، د الله په دې مخلوقاتو باندې ظلم کول او تجاوز کول، د چا په وینه باندې، د چا په مال باندې، د چا په عزت باندې تیری کول، دې ته بغي وایي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجة الوداع په خطبه کې صحابه ته وفرمایل: ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. یقینا ستاسې وینې، ستاسې مالونه، ستاسې عزتونه دا په یو بل باندې داسې حرام دي كحرمة يومكم هذا، لکه ستاسې دغه ورځ چې حرامه ده، لکه دغه ورځې د عرفې ته چې الله څونه حرمت او عزت ورکړی دی، لکه د دې بې عزتي چې حرامه ده، همدقسې د چا وینه تویول، د چا مال په ناحقه باندې خوړل، د چا عزت باندې حمله کول، دا هم حرام دي. فی شهرکم هذا، ستاسې په دې میاشت کې چې هغه د ذوالحجې میاشت ده. فی بلدکم هذا، ستاسې په دې ښار کې چې هغه د مکې ښار دی. لکه دې ورځې ته، دې میاشتې ته، دې ښار ته چې الله څونه عزت ورکړی دی او د هغو عزت پایمالول دا الله حرام کړي دي. نو همدقسې د چا په وینه باندې، د چا په مال باندې، د چا په عزت باندې تیری کول دا الله حرام کړي دي. یعظکم لعلکم تذکرون، وعظ کوي تاسو ته الله تعالی په هغه څه باندې چې په دې آیت کې ذکر شو، په دې مأموراتو باندې او په دې منهیاتو باندې. لعلکم تذکرون، دې لپاره چې تاسو نصیحت واخلئ، تاسو پند واخلئ په کومو شیانو باندې چې الله تعالی تاسو ته امر کوي، تاسو هغه وکئ، او د کوم څه نه چې الله تاسو منع کوي، تاسو د هغو نه منع شئ. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توکیدها. اوس په دې څو آیتونو کې الله تعالی په عهودو باندې د وفا امر کوي چې تاسو په خپلو وعدو باندې وفا وکئ، او د وعدې د ماتولو نه الله تعالی منع فرمایي. و بیا د هغې دپاره الله مثال ذکر کوي: واوفوا بعهد الله، او تاسو وفا وکئ په وعدو د الله تعالی باندې. اذا عاهدتم، کله چې تاسې وعده وکئ. ولا تنقضوا الايمان بعد توکیدها، او تاسو مه ماتوئ قسمونه خپل بعد توکیدها، وروسته د مضبوطولو د هغو نه. وقد جعلتم الله علیکم کفیلا، په داسې حال کې چې ګرځولی دی تاسو الله تعالی علیکم په تاسو باندې، په خپلو ځانونو باندې، کفیلا ذموار او شاهد. ان الله یعلم ما تفعلون، یقینا الله تعالی پوهیږي په هغه څه باندې چې تاسو یې کوئ. واوفوا بعهد الله، تاسو وفا وکئ په وعدو د الله تعالی باندې، د الله په وعدو باندې تاسو وفا وکئ. په دې کې ټولې وعدې داخلیږي، هغه وعدې چې انسان د الله سره کوي، او هغه وعدې چې د انسانان په خپل مابین کې کوي. په دې ټولو وعدو باندې تاسو وفا وکئ. د الله سره چې انسانانو کې وعدې کړي دي،
یو خو هغه د عالم الذر وعده ده چې الله د ټولو انسانانو نه وعده اخیستې ده الستو بربکم آیا زه ستاسو رب نه یم دې ټولو انسانانو د الله سره وعده کړې ده بلا بلکې ته زموږ رب یې موږ به یوازې ستا بندګي کوو یوازې ستا احکام به منو نو دغه وعده تاسو پوره کړئ دارنګه یو څوک چې کله په اسلام کې داخل شي او کلمه ووایي د اسلام کلمه ووایي نو د دې کلمې په ضمن کې انسان د الله سره وعده کوي چې زه به یوازې ستا بندګي کوم لا اله الا الله د الله نه بغیر هیڅوک د عبادت لایق نشته دی یوازې د الله بندګي به کوم یوازې د الله قانون به منم یوازې د الله حلال و حرام به منم او د الله په ټولو احکام باندې به عمل کوم نو تاسې په دې وعدو باندې وفا وکړئ دارنګه که یو څوک په ځان باندې نظر ومني چې زه به د الله دپاره دا عمل کوم صدقه به ورکوم نفل لمونځ به کوم روژه به نیسم نو په دې وعدو باندې وفا وکړئ تاسو چې کله نظر وکړئ نو خپل نظر پوره کړئ دارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د تابعداري وعده دا چې یو څوک وایي محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول دی نو د دې په ضمن کې دا وعده کوي چې زه به د الله د پیغمبر په ټولو سنتو باندې عمل کوم زه به د خپله زندګي د الله د پیغمبر د سنتو مطابق تیروم نو په دې وعدې باندې تاسې وفا وکړئ زه به د هیڅ چا خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې نه مخکې کوم ځکه د محمد رسول الله تقاضا دا ده چې زه به د الله د پیغمبر خبره او د هغه سنت په بل هر څه باندې مخکې کوم د هر چا په خبره باندې او د هر چا په طریقو باندې په خپل رسم باندې په خپل رواج باندې به د الله د پیغمبر طریقې او سنت مخکې کوم دارنګه واوفوا بعهد الله کې هغه وعدې هم داخليږي چې انسانان په خپل مابین کې کوي تاسې چې په خپل مابین کې کوم لوزونه کوئ په دې لوزونو باندې تاسې وفا وکړئ اذا عاهدتم کله چې تاسې وعدې وکړئ ولا تنقضوا الايمان بعد توکیدها او تاسو مه ماتوئ الایمان قسمونه خپل بعد توکیدها وروسته د مضبوطوالي د هغو نه وقد جعلتم الله علیکم کفیلا په داسې حال کې چې ګرځولی دی تاسې الله تعالی علیکم په تاسو باندې په خپلو ځانونو باندې کفیلا ذموار او شاهد دا انسانان چې کله یو بل سره وعدې کوي نو کله کله په دې وعدو کې د الله تعالی په نوم باندې قسم یاد کړي دا خپله وعده د الله تعالی په نوم باندې مضبوطه کړي نو ځکه د وعدو نه تعبیر په ایمان سره کړی دی ولا تنقضوا الايمان او تاسو مه ماتوئ قسمونه یعنی هغه وعدې چې هغه تاسې په قسمونو باندې مضبوطې کړي دي د الله په نوم باندې تاسې پکې قسم کړی دی دا وعدې خو تاسې بالکل مه ماتوئ بعد توکیدها وروسته د مضبوطوالي د هغو نه وقد جعلتم الله علیکم کفیلا په داسې حال کې چې ګرځولی دی تاسې الله تعالی علیکم په تاسو باندې په خپلو ځانونو باندې کفیلا کفیل ذموار او شاهد چې تاسې وعده کړې ده او په وعده کې تاسې د الله په نوم باندې قسم یاد کړی دی نو ګویا کې تاسې الله تعالی په دې خپله وعده باندې کفیل او ذموار وګرځاوه او شاهد هم وګرځاوه نو دا وعدې تاسو بالکل مه ماتوئ ان الله یعلم ما تفعلون یقینا الله تعالی پوهیږي په هغه څه باندې چې تاسو یې کوئ نو الله تعالی به ستاسې د ټولو اعمالو جزا درکوي تاسو ته ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا په دې آیت کې الله سبحانه وتعالی د نقض عهد لپاره یو مثال ذکر کوي الله تعالی د نقض عهد قباحت ذکر کوي حاصل د مثال دا دی چې د عهد ماتول دا د مجانینو او د لیونیانو کار دی مکه مکرمه کې یوه ښځه وه یوه کمقله ښځه وه د ورځې په اول کې به یې تارونه وودل دې به خپله هم وودل او څه وینځې وې هغو به هم تارونه وودل د دې په امر باندې
بیا د ورځې په آخر کې به یې هغو ته وویل چې دا بېرته وسپړئ. هغه ټوله خواري به یې ضایع کړه. نو الله تعالی د نقض عهد تشبیه د دې سره ورکوي لکه دې ښځې چې به تارونه وودل او د مضبوطوالي نه وروسته به یې بېرته وسپړل. ولا تکونو او تاسو مه کېږئ کالتي نقضت غزلها په شانته د هغې ښځې په شانته د هغې احمقې ښځې نقضت غزلها چې بېرته به یې وسپړل غزلها هغه خپل اورېشلي تارونه من بعد قوة وروسته د مضبوطوالي د هغو نه انکاسا ټوټې ټوټې وروسته د دې نه چې تارونه به یې وودل او ښه مضبوط به شول هغه به یې بېرته وسپړل او ټوټې ټوټې به یې کړه. نو همدا مثال د نقض عهد دی چې یو څوک د چا سره عهد وکړي او بیا عهد مات کړي نو د هغې هم دقسې مثال دی. امام مجاهد رحمت الله علیه وایي د جاهلیت په زمانې کې به کمزور قبیلو به د بلې مضبوطې قبیلې سره معاهده وکړه د هغو سره به یې حلف وکړه که تاسې باندې چا حمله کوله موږ به ستاسې په څنګ کې درېږو او که موږ باندې چا حمله کوله تاسې به زموږ په څنګ کې درېږئ موږ به تاسې به د یو بل نه دفاع کوو او په دې خپل حلف باندې په دې خپله معاهده باندې به یې قسمونه کول. بیا که چېرته به یې د دې مضبوطې قبیلې نه بله مضبوطه قبیله پیدا کړه چې د قوت په لحاظ باندې د مال په لحاظ به د هغو نه مضبوطه وه نو بیا به یې د هغه اولې قبیلې سره خپل عهد مات که او د هغه بلې قبیلې سره به یې عهد کاوه. نو الله فرمایي تتخذون ایمانکم ایا نیسئ تاسې قسمونه خپل دخلا بینکم وسیله د دوکې او د چل ول بینکم په خپل مابین کې تاسې چې کله د یو چا سره عهد کوئ هغوی ته د الله تعالی په نوم باندې قسم کوئ دې لپاره چې هغه په تاسې باندې اعتماد وکړي او ستاسې په زړه کې دا خبره وي چې موږ په دې خپل عهد باندې وفا نه کوو. ان تکون امة د دې وجې نه ان تکون امة دا چې موجوده شي یوه ډله هي اربع من امة چې هغه ډېره زیاته وي د بلې ډلې په نسبت باندې د شمار په لحاظ باندې د مال په لحاظ باندې نو تاسې د هغه کمزورې ډلې سره چې مخکې تاسو عهد کړی دی د هغو سره تاسې خپل عهد ماتوئ او د هغه بلې ډلې سره تاسې عهد کوئ چې د مال په لحاظ باندې د تعداد په لحاظ باندې مضبوطه ده او زیاته ده. په آیت کې الله سبحانه وتعالی د هغو کسانانو مذمت ذکر کوي چې بعضې اعرابو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړه او د هغه سره به یې عهد وکړه نو کله چې به یې ولیدل چې مسلمانان کم دي د مال په لحاظ باندې کمزوري دي او د مشرکانو تعداد هم زیات دی مال هم زیات دی نو بیرته به مرتد شو. نو الله د دې خبرې مذمت ذکر کوي ان تکون امة دا چې دا یوه ډله هي اربع من امة چې هغه زیاته ده د بلې ډلې په نسبت باندې مشرکان همیشه دپاره زیات دي او مالداره وي مؤمنان همیشه دپاره کم وي او د مال په لحاظ باندې غریبان نو تاسې د مشرکانو د مالدارۍ د وجې نه او د هغو د قوت د وجې نه د هغو د زیاتوالي د وجې نه د اسلام عهد مه ماتوئ. ان تکون امة دا چې دا یوه ډله چې هغه مشرکان دي هي اربع من امة چې هغه ډېره زیاته ده د مال په لحاظ باندې د تعداد په لحاظ باندې من امة د بلې ډلې په نسبت باندې لکه په هغه زمانه کې قریش زیات و مالداره و مسلمانانو تعداد هم کم و او مسلمانان غریبان و الله فرمایي دې لپاره تاسې خپل عهد مه ماتوئ. انما یبلوکم الله به یقینا امتحان کوي په تاسې باندې الله تعالی به په دې عهد باندې چې الله تعالی تاسو ته امر کړی دی چې تاسې په خپل عهد باندې وفا وکړئ نو الله تعالی په تاسې باندې امتحان کوي چې څوک په خپل عهد باندې وفا کوي او څوک د خپل عهد نقض کوي. الله تعالی په تاسې باندې په دې شکل امتحان کوي چې همیشه دپاره باطل زیات دي او د باطل طرف مالداره وي
ظاهري امکانات زیاتي او د حق په طرف کې تعداد هم کمی، امکانات هم کمی. الله په تاسې باندې امتحان کوي چې تاسې په خپل عهد باندې وفا کوئ که نه کوئ. ولا یبینن لکم او خامخا بیان بکي الله تعالی تاسو ته یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې ما کنتم فيه تختلفون، هغه څه چې تاسې په هغه کې اختلاف کوو. حق و باطل به الله تعالی تاسو ته بیان کی. اول ته به الله عملی فیصله کوي. چا چې د حق تابعداري کړې ده الله به جنت ته داخل کی، او څوک چې د باطل پسې روان دي الله به دوزخ ته داخل کی، الله به ورته عذاب ورکي. ولو شاء الله، او که چیرته اراده کړې وای الله تعالی، لجعلکم امة واحدة، نو خامخا ګرځولي به وای تاسې الله تعالی امة واحدة، یو امت. تاسې ټول به الله تعالی په حق باندې متفق کړي وای. ولو شاء الله لجمعکم على الهدى، که الله اراده کړې وای نو تاسې ټول به الله په هدایت باندې راجمع کړي وای. ولکن یضل من یشاء، لیکن الله تعالی د خپل حکمت په اساس باندې یضل من یشاء گمراه کوي الله تعالی هغه څوک چې الله د هغه د گمراه کولو اراده وکړي. ويهدي من یشاء، او هدایت کوي الله تعالی هغه چاته چې الله د هغه د هدایت اراده وکړي. د یو چا گمراه کول دا د الله تعالی عدل دی، یو چاته د هدایت توفیق ورکول دا د الله تعالی فضل دی. او الله هغه څوک گمراه کوي چاته چې الله اسباب د هدایت ورکړي دي او د هدایت د اسبابونه استفاده نه کوي، او د الله سره چې کوم عهد وکړي هغه عهد ماتوي، نو داسې خلک الله گمراه کوي. یو څوک چې د حق په تلاش کې دی، انابت پکې دی، داسې انسانان الله تعالی نه گمراه کوي. ولتسألن عما کنتم تعملون، او خامخا پوښتنه به وشي ستاسو نه د قیامت په ورځ باندې عما کنتم تعملون، د هغو اعمالو باره کې چې تاسو کول. الله به ستاسو د ټولو اعمالو باره کې ستاسو نه پوښتنه کوي او الله به جزا درکوي. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم، او تاسو منیسئ قسمونه خپل دخلا بینکم د سبب د دوکې په خپل مابین کې، چې تاسې د قسمونو په وجه باندې یو بل دوکه کوئ، داسې مه کوئ. فتزل قدم بعد ثبوتها، فتزل قدم، نو اوبه خویږي قدم بعضې قدمونه او پښې، بعد ثبوتها، وروسته د مضبوطوالي د هغو نه په حق باندې، چې بعضې انسانان به د دې په وجه باندې د حق نه واوړي ګمراه به شي. وتذوقوا السوء، او اوبه څکئ تاسې بد عذاب، بما صددتم عن سبیل الله، د دې وجې نه چې تاسې نور خلق بند کړي دي د الله د لارې نه. ولکم عذاب عظیم، او ستاسو دپاره عذاب دی لوی عذاب. مخکې الله تعالی وفرمایل تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، چې تاسې خپل قسمونه په خپل مابین کې د دوکې سبب مه ګرځوئ. اوس بیا الله تعالی دا حکم کوي ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، چې تاسې خپل قسمونه په خپل منځ کې د دوکې سبب مه ګرځوئ. مخکې عامو انسانانو ته الله حکم وکړ، په دې آیت کې الله تعالی هغه چاته دا حکم کوي کوم کسانان چې د نورو خلکو دپاره مقتدا دي، چې نور خلک د هغو پیروي کوي، د هغو پسې روان دي. یو څوک عالم دی، پیر دی، امام دی، مشر دی، د خلکو رهبر دی، نو الله داسې خلکو ته وایي تاسو خپل قسمونه په خپل منځ کې د دوکې سبب مه ګرځوئ، او تاسې د خپل هغه عهدونه چې تاسو کړي دي او په دې خپل عهد باندې تاسې قسم کړی، دا تاسو مه ماتوئ. د الله سره چې تاسو کوم عهد کړی دی په اسلام کې داخل شولې، بیا تاسې د عهد مه ماتوئ، ځکه ستاسې په وجه باندې به نور خلک ګمراه شي. ستاسو چې کوم تابعداران دي نو ستاسې د وجه نه به هغوی ګمراه شي. فتزل قدم، نو اوبه خویږي
قدم بعضې پښې بعد ثبوتها وروسته د مضبوطوالي د هغو نه. بعضې کسان چې په حق باندې کلک و ستاسې د انحراف د وجې نه به هغوی د حق نه منحرفه شي او د هغو پښې به وښیږي، ګمراه به شي. وتذوقوا السوء او تاسې به وڅکئ د الله تعالی بد عذاب بما صددتم عن سبیل الله، د دې وجې نه چې تاسې نور خلک بند کړه د الله تعالی د لارې نه، ځکه ستاسې په وجه باندې نور خلک ګمراهان شوه، تاسې د نورو خلکو د ګمراه کولو سبب وګرځېدی. ولکم عذاب عظیم او ستاسو دپاره لوی عذاب دی. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قلیلا. اوس دلته الله تعالی بیا د نقض عهد نه منع کوي چې تاسې د دنیا دپاره خپلې وعدې مه ماتویه، د دنیا دپاره تاسې د الله دین مه پرېږدیه. ولا تشتروا بعهد الله او تاسو مه اخلیه بعهد الله د الله تعالی په وعدې باندې ثمنا قلیلا، لږې پیسې، د دنیا معمولی عوض، که هغه پیسې دي، که هغه اقتدار دی، که هغه منصب دی، که هر شی دی، د دنیا دپاره تاسې د الله دین مه پرېږدئ. انما عند الله، یقینا هغه نعمتونه چې د الله سره دي، هو خیر لکم، هغه ډېر غوره دي ستاسو دپاره. هغه نعمتونه چې الله تعالی تاسو ته درکوي، دنیا کې الله ستاسو مدد کوي، دنیا کې تاسو ته الله تعالی غنیمتونه درکوي او فراخ روزي درکوي، په آخرت کې الله درته په آخرت کې الله د جنت نعمتونه درکوي. خیر لکم، دا غوره دي ستاسو دپاره د هغه څه نه چې تاسې په غدر باندې حاصلوئ، د هغې دنیا دپاره چې تاسې غدر کوئ او د الله وعدې ماتوئ، د هغې په نسبت باندې د الله هغه نعمتونه چې د الله سره دي هغه غوره دي. ان کنتم تعلمون، که چېرته تاسو پوهېږئ نو تاسې به د الله عهد مات نه کوئ. ما عندکم ينفد وما عند الله باق. ما عندکم هغه څه چې تاسو سره دي، ينفد هغه ختمیږي، ستاسو سره چې د دنیا کوم نعمتونه دي، مال، دولت، اقتدار، دا که هر څومره زیات دي دا ختمیږي. الله فرمایي وما عند الله باق، او هغه نعمتونه چې هغه د الله سره دي، چې هغه د آخرت نعمتونه دي، باق هغه تل پاتې کېدونکي نعمتونه دي، هغه همیشه پاتې کېږي چې هغه بیا نه ختمیږي. ولنجزین الذین صبروا اجرهم، او خامخا بدله به ورکو موږ الذین صبروا، هغو کسانانو ته چې صبر یې کړی دی، د الله د پیغمبر سره چې کوم عهد کړی دی، د الله سره چې کوم عهد کړی دی، په دې باندې کلک پاتې شوي دي او په دې لاره کې چې هغو باندې کوم تکلیفونه راځي، فقر او مشکلات، په هغه تکلیفونو باندې صبر کوي. د دښمن د خوا نه چې کوم تکلیفونه ورته ورکول کېږي په هغو باندې صبر کوي. ولنجزین الذین صبروا، او خامخا بدله به ورکو هغو کسانانو ته چې صبر یې کړی دی، اجرهم، بدله د دوی، باحسن ما کانوا یعملون، په هغه ښایسته اعمالو باندې چې دوی کول، د هغو ښایسته اعمالو په بدل کې چې دوی کول. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، په دې آیت کې الله تعالی بشارت ذکر کوي. من عمل صالحا، هغه چا چې عمل وکړي، نیک عمل، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق عمل وکړه. من ذکر او انثى، د نارینه‌و نه او د ښځو نه، که نارینه دی او که زنانه دی، چې نیک عمل وکړي. وهو مؤمن، په دې شرط باندې چې مؤمني، ځکه د هر عمل د قبولیت لپاره ایمان شرط دی، د ایمان نه بغیر الله تعالی هیڅ عمل نه قبلوي. فلنحیینه حیاة طیبة، نو خامخا زندگی به ورکو هغه ته حیاة طیبة، زندگی مزهداره زندگی، خوندوره زندگی به ورته ورکو، ښایسته ژوند به ورته ورکو. دنیا کې به ورته الله تعالی حلاله روزي ورکي، دنیا کې به الله تعالی ورته د نیکو اعمالو توفیق ورکي، او د الله تعالی په عبادت کې چې کوم حلاوت دی او کومه مزه پکې ده، دا به ورته الله نصیب کړي.
او په آخرت کې ورته الله تعالی جنت ورکي، حیات طیبه هم په دنیا کې هم په آخرت کې. بعضې علما وایي چې مراد ځینې جنت دی، لیکن د دې نه مراد د دنیا او د آخرت حیات طیبه دی. په دنیا کې ورته الله تعالی حلال روزي ورکي، د نیکو اعمالو توفیق او د الله تعالی په عبادت کې چې کوم حلاوت او مزه ده دا به ورته الله نصیب کړي، او په آخرت کې به الله جنت ورکي. ولنجزینهم او خامخا بدله به ورکو هغوی ته اجرهم، او خامخا په بدله کې به ورکو هغوی ته اجرهم اجر د دوی باحسن ما كانوا يعملون، د وجه د هغو نیکو اعمالو نه چې دوی کول. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. په دې آیت کې الله تعالی قرآن ته ترغیب ورکوي او د قرآن کریم د تلاوت ادب الله ذکر کوي چې تاسې قرآن لولئ او د قرآن کریم د لوستلو نه مخکې اعوذ بالله ووایه. فاذا قرأت القرآن، نو کله چې لولئ قرآن، یعنې کله چې د قرآن د لوستلو اراده وکړي، فاستعذ بالله، نو پناهي وغواړه په الله تعالی سره، من الشیطان الرجیم، د شیطان رټلی شوي نه. ځکه کله چې انسان قرآن وایي نو شیطان د هغه په زړه کې وسوسې اچوي. شیطان د انسان دښمن دی، قرآن ته نه پرېږدي. نو د قرآن کریم د لوستلو نه مخکې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایه. انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا، یقینا دا شیطان لیس له سلطان، نشته دی د هغه دپاره تسلط د ګمراه کولو، علی الذین آمنوا، په هغو کسانانو باندې چې ایمان راوړی دی، وعلى ربهم یتوکلون، او یوازې په خپل رب باندې توکل کوي. په چا کې چې دا دوه صفات دي شیطان یې نشي ګمراه کولی. شیطان په هغه باندې د اغوا کولو او د ګمراه کولو تسلط نه لري. یو دا چې په چا کې ایمان، صحیح ایمان چې په چا کې و، بل دا چې یوازې په الله تعالی باندې توکل کوو. نو صحیح ایمان او په الله باندې توکل کول دا انسان د شیطان د وسوسو نه بچ ساتي. سفیان رحمه الله فرمایي چې دلته مراد د سلطان نه، لیس له سلطان على ان يحملهم على ذنب لا يغفر. چا چې په الله تعالی باندې ایمان راوړ، یوازې په الله باندې توکل کوو، نو شیطان په داسې ګناه کې نشي واقع کولی چې هغه ګناه الله تعالی نه بخي. لکه د شرک ګناه، په شرک کې شیطان نشي واقع کولی. انما سلطانه على الذين يتولونه، انما سلطانه، یقینا تسلط د شیطان، تسلط د ګمراه کولو د شیطان، على الذين، په هغو کسانانو باندې دی، یتولونه، کم کسانان چې د شیطان سره دوستی کوي. شیطان ځان دپاره دوست ګرځولی دی او د هغه اطاعت کوي او د الله نه فرمانی کوي. دلته مراد د ولایت نه ولایت ته طاعت دی. علی الذین یتولونه، په هغو کسانانو باندې چې شیطان ځان دپاره ولی او دوست ګرځولی دی، د هغه د وسوسو تابعداري کوي او د الله نه فرمانی کوي. والذین هم به مشرکون، او د شیطان تسلط په هغو کسانانو باندې دی، هم به مشرکون، چې هغوی په الله تعالی باندې مشرکون، مشرکان دي، چې د الله سره شریکان مقرر کړي دي. شیطان په هغه چا باندې تسلط پیدا کوي څوک چې قرآن نه وایي او حدیث نه وایي او د شیطان د وسوسو پسې روان دی. شیطان ځان دپاره دوست ګرځولی دی. لکه الله تعالی بل ځای کې فرمایلی دي ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. ومن یعش عن ذکر الرحمن، هغه څوک چې هغه د رحمان ذات د ذکر نه سترګې پټې کړي، د قرآن نه سترګې پټې کړي، نو الله فرمایي نقید له شیطانا، دا شیطان به په ده باندې مسلط کما، فهو له قرین، او دا شیطان به د هغه دپاره قرین او ملګری. وانه لیصدونهم عن السبیل، دا شیطان هغوی د الله د حق لارې نه بندوي او دوی دا ګمان کوي چې موږ په هدایت باندې یاستو. شیطان په دوی باندې ناروا کارونه کوي
او دا ناروا کارونه دوی ته ښایسته کوي او دا دوی ته دین معرفي کوي. والذین هم به مشرکون، او هغه کسانان هم به مشرکون چې دوی په الله باندې مشرکان دي. د شیطان تسلط په مشرکانو باندې دی. به کې ضمیر یا راجع دی الله تعالی ته یا راجع دی شیطان ته. نو که الله ته راجع شي معنی داسې کېږي هم به مشرکون، او هغه کسانان چې په الله باندې مشرکان دي. او که ضمیر شیطان ته راجع شي والذین هم به مشرکون، او هغه کسانان چې هغوی د شیطان د وجې نه، د هغه د وسوسو د وجې نه مشرکان دي، د الله سره شریکان مقرر کړي دي. نو شیطان په هغو کسانانو باندې تسلط لري کوم کسانان چې د الله تعالی کتاب پرېږدي او شیطان ځان دپاره دوست وګرځوي او د الله سره شرک کوي. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، په دې آیت کې الله تعالی د قرآن د منکرینو دپاره زجر ذکر کوي او د هغو اعتراض ذکر کوي. بیا الله تعالی جواب کوي. د مشرکانو په نسخه باندې اعتراض کاوه. قرآن کریم کې چې به کله بعضې آیتونه منسوخ شوه نو د کافرانو به په دې باندې اعتراض کاوه چې ته وایې زه د الله پیغمبر یم، ته څنګه د الله پیغمبر یې چې پرونه پورې د یوه خبره کوله اوس بله خبره کوي. نو الله د دې خبرې جواب کوي. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً، او کله چې په بدل کې راوړو مونږ یو آیت مکان آیت، په ځای د بل آیت باندې یو آیت منسوخ کو او د هغه په ځای باندې مونږ بل آیت راوړو. والله اعلم بما ينزل، او الله تعالی ډېر ښه پوهیږي بما ينزل، په هغه څه باندې چې الله تعالی یې نازلوي. په دې هر څه کې د الله حکمتونه دي چې مخکې هغه حکم مناسب و، اوس دا نوی حکم مناسب دی او دا د الله د علم مطابق دی. قالوا انما انت مفتر، قالوا وای دا مکذبین، دا کفار وای انما انت مفتر. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وای په هغه باندې اعتراض کوي انما انت مفتر، یقینا ته د ځان د خبرو جوړونکی او په دروغو باندې الله ته نسبت کوونکی. ته دا خبرې د ځانه جوړوي او الله ته نسبت کوي. یو واري وایي چې الله ماته دا امر کړی دی، بیا د هغه په خلاف باندې خبره کوي. نو دې نه معلومیږي چې دا خبرې ته د خپل ځان نه کوي. بل اکثرهم لا یعلمون، الله فرمایي داسې نه ده لکه دوی چې وایي. محمد صلی الله علیه وسلم د ځان نه خبرې نه کوي. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکې اکثر د دوی نه لا یعلمون نه پوهیږي په حکمت د نسخې باندې. دا چې الله تعالی یو حکم رالیږي بیا هغه حکم الله تعالی منسوخ کړي او د هغه په ځای باندې الله تعالی بل حکم راولېږي. نو دې کې د الله تعالی حکمتونه دي. په اول کې هغه مخکینی حکم هغه د الله د بندګانو په مصلحت باندې و. بیا دا وروسته کوم حکم چې الله رالیږي دا د بندګانو په مصلحت باندې، لیکن دا خلک په دې خبرو باندې نه پوهېږي. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، ورته وفرمایي نبي صلی الله علیه وسلم چې دا خبرې زه د ځانه نه کومه. نزله روح القدس، نازل کړی دی دا قرآن کریم، یعنې د بره نه ښکته ته راوړی دی. روح القدس هغه پاک روح چې جبریل علیه السلام دی. من ربک، ستا د رب د طرف نه. بالحق، په حق سره، یعنی یقینا جبریل علیه السلام دا کتاب د الله د خوا نه راوړی دی. او بالحق چې دا مشتمل دی په حق باندې، په دې کې هیڅ غلطي او خطایي نشته ده. لیثبت الذین آمنوا، دې لپاره چې الله تعالی ثابت وګرځوي الذین آمنوا، هغه کسانان چې مؤمنان دي هغوی په ایمان باندې مضبوط کړي. وهدى وبشرى للمسلمین، او هدایت دی او زیری دی للمسلمین دپاره د مسلمانانو. ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر، په دې آیت کې الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکوي او د مشرکانو د یو بل اعتراض جواب کوي. دې مشرکانو
دا اعتراض کاو چې دا قرآن کریم دا د الله کلام نه دی. یو نصراني غلام و چې بیا وروسته مسلمان شوی و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره به کېناسته، نو دې مشرکانو به دا اعتراض کاو چې دغه نصراني غلام دته دا کتاب ښیي. محمد صلی الله علیه وسلم ته د دې کتاب تعلیم هغه ورکړی دی. نو الله تعالی د دې خبرې جواب کوي، ولقد نعلم، او خپل نبي ته الله تسلي ورکوي، ولقد نعلم او یقینا پوهیږو موږ انهم یقولون چې دا مکذبین وایي او دا خبره کوي انما يعلمه بشر، یقینا تعلیم ورکوي محمد صلی الله علیه وسلم ته بشر یو انسان. نو الله جواب کوي لسان الذي يلحدون الیه، ژبه او لغت ته هغه چا یلحدون الیه چې دا خلق په دروغو باندې نسبت کوي هغه ته چې هغه نبی صلی الله علیه وسلم ته د دې قرآن تعلیم ورکوي. اعجمی، د هغه ژبه عجمی ژبه ده. وهذا لسان عربي مبین، او دا قرآن کریم چې دی د دې ژبه لسان عربي مبین، ژبه دا عربي ژبه، مبین واضح ژبه. قرآن کریم د فصاحت و بلاغت اعلی مقام ته رسېدلی دی، په عربي ژبه دی او په عربي ژبه کې د فصاحت و بلاغت اوچت مقام ته رسېدلی دی. نو الله فرمایي چې د کوم کس ته چې تاسو نسبت کوئ دا خو عجمي دی، تاسو سره د دې نه چې عرب یاستئ او تاسو د فصاحت و بلاغت والا یاستئ، په تاسو کې شاعران، فصیحان، بلیغان خلق موجود دي. نو کله چې تاسو د قرآن مقابله نشي کولی، نو داسې یو عجمي انسان چې په عربي نه پوهېږي دا څنګه کېدلی شي چې هغه دی داسې یو کلام پیش کړي. ان الذين لا يؤمنون بآيات الله، په دې آیت کې الله تعالی د قرآن منکرینو ته تخویف ورکوي. ان الذين، یقینا هغه کسانان، لا يؤمنون بآيات الله چې ایمان نه راوړي د الله تعالی په آیتونو باندې، لا يهديهم الله، هدایت نه کوي دوی ته الله تعالی. الله د هغو دپاره دوه عذابونه ذکر کوي، یو په دنیا کې او په آخرت کې. په دنیا کې لا يهديهم الله، الله هغو ته هدایت نه کوي، او په آخرت کې ولهم عذاب علیم، او دوی دپاره عذاب دی دردونکی عذاب. دلته سوال دی چې الله تعالی خو ډېرو کافرانو ته هدایت کړی دی، او دلته الله فرمایي چې هغه کسانان چې د الله په آیتونو باندې ایمان نه لري الله ورته هدایت نه کوي. دلته مراد د لا یؤمنون نه خاص قسم کافران مراد دي، یعنی هغه کسانان چې هغه په قرآن باندې بې ځای اعتراضونه کوي او د عناد د وجې نه، د ضد د وجې نه ایمان نه راوړي. داسې خلکو ته الله هدایت نه کوي. د هغو د دنیا د هغو د دنیا جزا دا ده چې الله د هدایت توفیق ورته نه کوي. څوک چې حق د ضد د وجې نه او د عناد د وجې نه مني، داسې خلکو ته الله د هدایت توفیق نه کوي. او په آخرت کې ولهم عذاب علیم، د هغو دپاره دردونکی عذاب دی. دا چې څوک نه پوهېږي او د جهل د وجې نه حق نه مني، الله هغه ته هدایت کوي. لیکن هغه کسانان چې هغه د ضد د وجې نه او د عناد د وجې نه د الله په آیتونو باندې ایمان نه راوړي او هسې بې ځایه اعتراضونه کوي، الله فرمایي چې هغو ته الله هدایت نه کوي. انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. دا د هغه مخکې خبرې جواب دی چې د مشرکانو به دا خبره کوله چې انما انت مفتر. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به ویلې چې ته د ځان نه د خبرو جوړونکی، دا قرآن تا د ځان نه جوړ کړی دی، په دروغو باندې الله ته نسبت کوي. نو الله فرمایي ان الذین، یقینا هغه کسانان، انما یفتری الکذب الذین، انما یفتری یقینا جوړی الکذب دروغ، الذین لا یؤمنون بآیات الله،
هغه کسانان چې ایمان نه لري د الله تعالی په آیتونو باندې الله ته دروغ نسبت هغه څوک کوي چې د الله تعالی په آیتونو باندې ایمان نشته دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خو د ټولو مؤمنانو مشر دی اول مؤمن دی د الله پیغمبر به څنګه په الله باندې دروغ جوړ کړي الله ته دروغ نسبت هغه څوک کوي چې د الله په آیتونو باندې ایمان نشته دی نو الله ته د شریکانو نسبت کوي الله ته د اولاد نسبت کوي او د ځان حلال او حرام جوړي او نسبت الله ته کوي واولئک هم الكاذبون او دا قسم خلق هم الكاذبون هم دوی دروغجن دي د دوی عادت دا چې همیشه لپاره دروغ وایي د الله پیغمبر په الله باندې دروغ نه وایي من کفر بالله من بعد ایمانه دلته الله تعالی د هغه چا لپاره تخفیف ذکر کوي څوک چې د الله تعالی وعده ماتوي او مرتد کیږي اسلام کې داخل شي بعد اسلام نه مرتد شي نو الله د هغو لپاره وعید ذکر کوي من کفر بالله هغه څوک چې کفر وکړي په الله تعالی باندې من بعد ایمانه وروسته د ایمان د هغه نه وروسته د دې نه چې په اسلام کې داخل شو د ایمان کلمه یې وویله او بیا کفر وکړه بیا د کفر کلمه وویلې یا د کفر کارونه یې وکړه کفر کله په قول باندې کیږي کله په فعل باندې کیږي او کله په عقیده باندې کیږي چې د عقیدې د وجه نه یا د کفر په کلمې د کفر کلمې په اقرار باندې یا د کفر په افعالو باندې کافر شي من بعد ایمانه ورسته د ایمان د هغه نه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان نو الله د هغو جزا ذکر کوي فعليهم غضب من الله هغه څوک چې د ایمان نه وروسته کفر وکړي مرتد شي فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم په هغو باندې د الله تعالی د خوا نه غضب دی او د هغو دپاره لوی عذاب دی لیکن دلته الله تعالی تقسیم کوي یو څوک چې د کفر کلمه ووایي یا د کفر افعال وکړي الله فرمایي چې د هغو دوه حالتونه دي یو دا چې په هغه باندې اکراه وشي یو کافر هغه ته وایي چې زه تا قتل کومه که ته د کفر کلمه ونه وایې نو د اکراه په صورت کې که هغه د کفر کلمه ووایي نو په هغه باندې ګناه نشته ده په دې شرط باندې چې د هغه زړه په ایمان باندې مطمئن چې په زړه کې ایماني او بل هغه څوک دی چې هغه د زړه د تل نه د کفر کلمه ووایي نو فعليهم غضب من الله په هغه باندې د الله د خوا نه غضب دی او د هغه دپاره لوی عذاب دی من کفر بالله هغه څوک چې کفر وکړه په الله تعالی باندې من بعد ایمانه وروسته د ایمان د هغه نه د کفر کلمه یې وویلې یا د کفر کارونه یې وکړه الا من اکره مگر هغه څوک اکره چې په هغه باندې اکراه وشو هغه مجبوره شو د کفر کلمې ویلو ته یو کافر په هغه باندې زور وکړه که ته د کفر کلمه نه وایې یا د کفر دا کار نه کوې نو زه تا قتل کومه وقلبه مطمئن بالایمان مگر هغه څوک چې هغه د کفر کلمه ووایي یا د کفر کار وکړي اکره چې په هغه باندې زور وشي د کافر د خوا نه او په قتل باندې تهدید شي وقلبه مطمئن بالایمان په داسې حال کې چې د هغه زړه مطمئن بالایمان مطمئن په ایمان باندې په زړه کې ایماني نو هغه بیا د الله د غضب مستحق نه دی لکه عمار ابن یاسر مشرکانو نیولی و مشرکانو دې ته مجبوره که چې نبی صلی الله علیه وسلم ته بد رد ووایي او د هغو د الهو صفت وکړي نو هغه دا کار وکړه بیا یې پرېښوده نو کله چې نبی صلی الله علیه وسلم ته راغی هغه ته د خپله قصه وکړه نو د الله پیغمبر ورته وویل چې کیف وجدت قلبک تا خپل زړه څنګه احساس که نو هغه ورته وویل چې مطمئن بالایمان زړه مې په ایمان باندې مطمئن و د الله پیغمبر ورته وفرمیل ان عادوا فعد که هغوی بیا داسې کار وکړه
نو ته بیا هم داسې وکړه. که بیا یې په تا باندې اکراه وکړه او زور یې در باندې وکړه نو ته کولی شي چې د کفر کار وکړي یا د کفر کلمه ووایې. البته که څوک یې ونه وایي او قتل یې کړي نو هغه شهید کیږي. الله د شهادت تو چاته مرتبه ورکوي. ولكن من شرح بالكفر صدرا، لیکن هغه څوک شرح بالکفر چې خلاصه شي په کفر باندې صدرا د هغه سینه، چې د هغه د سینه او زړه کفر ته خلاص شي، یعنې د زړه د تل نه د کفر کلمه ووایي او د کفر کار وکړي، فعليهم غضب من الله، نو په هغو باندې غضب دی د الله تعالی د طرف نه، ولهم عذاب عظیم، او د هغو دپاره لوی عذاب دی چې څوک مرتد شي. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. دلته الله د ارتداد دپاره دوه اسباب ذکر کوي چې څوک مرتد کیږي د هغه دپاره دوه اسباب دي. یو دا دی چې دنیا ته په آخرت باندې ترجیح ورکړې ده، د دنیا د وجې نه یو څوک مرتد کیږي، او بله دا ده چې دا انسانان عنادیان دي او الله تعالی عنادي کافرانو ته او معاندینو ته الله تعالی هدایت نه کوي. ذلك دغه کفر د ایمان نه وروسته د دې وجه دا ده بأنه مستحب الحیاة الدنیا على الآخرة، چې یقینا دې خلکو غوره کړې ده الحیاة الدنیا، زندگی د دنیا، على الآخرة په آخرت باندې، دنیا ته په آخرت باندې ترجیح ورکړې ده. نو دنیا د لالچ د وجې نه، د دنیا د مادیاتو د وجې نه، د قدرت د وجې نه، د نورو دنیوي شیانو د وجې نه دوی کفر ته په ایمان باندې ترجیح ورکړې. وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، او بله وجه دا ده وأن الله، او یقینا الله تعالی لا يهدي القوم الكافرين، توفیق د هدایت نه ورکوي قوم کافرانو ته په چا کې چې عناد دی او ضد پکې دی، داسې خلکو ته الله تعالی د هدایت توفیق نه ورکوي. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. أولئك دغه مرتد انسانان چې د دنیا د مادیاتو د وجې نه، د مال د وجې نه، د قدرتو د منصب د وجې نه د الله تعالی دین یې پرېښی دی او کفر اختیار کړی دی. الذین دا هغه کسانان دي طبع الله على قلوبهم، یو وارې چې انسان حق وپېژني او بیا د دنیا د مادیاتو د وجې نه حق پرېږدي، نو الله دا عقوبت ورکوي چې الله د هغه نه د هدایت اسباب اخلي. الله تعالی د ده په زړه باندې مهر لګوي، په سترګو باندې، په غوږونو باندې، یعنې الله د هدایت اسباب د هغه نه اخلي، الله د هدایت توفیق نه ورته ورکوي. اولئک الذین، دا قسم خلک چې مرتد شوي دي، دنیا ته په آخرت باندې ترجیح ورکړې ده. الذین هغه کسانان دي طبع الله چې مهر لګولی دی الله تعالی على قلوبهم د دوی په زړونو باندې، نو د حق خبره باندې نه پوهېږي. وسمعهم او د دوی په غوږونو باندې نو د حق خبره نه اوري. وابصارهم او د دوی په سترګو باندې نو د الله تعالی د توحید چې کوم دلایل دي هغو ته نه ګوري، په هغو کې سوچ و فکر نه کوي. واولئک هم الغافلون، او دا قسم خلک همدوی غافله دي. غافل دي ته نه ویل کېږي چې نه پوهېږي، پوهېږي خو لیکن سره د دې نه چې الله د هدایت اسباب ورکړي، د الله د هدایت د اسبابو نه استفاده ونه کړه، ځکه الله هغو ته غافل وایي. لکه سورة اعراف کې الله ذکر کړي وو ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس. الله فرمایي چې ما د جهنم دپاره ډېر پیرانو انسانان پیدا کړي دي. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. الله فرمایي چې موږ د جهنم دپاره ډېر پیرانو انسانان پیدا کړي دي، او د هغو نښه دا ده لهم قلوب لا يفقهون بها، د دوی دپاره زړونه شته دي، په زړونو باندې ځان نه پوه کوي،
عقل ورته الله ورکړی دی، د عقل نه استفاده نه کوي او د هغو دپاره سترګې دي، په سترګو باندې د حق لاره نه ویني او د هغو دپاره غوږونه دي، په غوږونو باندې حق نه اوري. اولئک کالانعام بل هم اضل. دا قسم خلک لکه د چارپایانو په شان دي، بلکې د چارپایانو نه هم ډېر بدتر دي. او اولئک هم الغافلون، او دا قسم خلک هم دوی غافلان دي چې الله ورته د هدایت اسباب ورکړي دي، د هغو نه استفاده نه کوي. لا جرم انهم فی الاخرة هم الخاسرون. دا خو دنیا کې د هغو جزا شوله چې دنیا کې الله د هدایت اسباب ځینې اخلي، او په آخرت کې لا جرم خامخا انهم فی الاخرة یقینا دوی په آخرت کې هم الخاسرون هم دوی تاوانیان دي، همیشه به د الله په عذاب کې. ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. اوس په دې آیت کې الله تعالی هجرت ته ترغیب ورکوي. ای مؤمنانو، کله چې کافران په تاسې باندې اکراه کوي نو د خپل دین د حفاظت لپاره تاسو هجرت وکړئ. ثم ان ربك، بیا ستا رب، للذین هاجروا، د هغو کسانانو لپاره چې هجرت یې کړی دی، دار کفر پرېښی دی، دار اسلام ته هجرت کړی دی. من بعد ما فتنوا، وروسته د دې نه چې هغوی تعذیب شوي دي، د کفارو د خوا نه تعذیب شوي دي او دې ته مجبوره شوي دي چې هغوی د کفر کلمه ووایي یا د کفر کارونه وکړي د کفارو د اکراه د وجه نه. ثم جاهدوا وصبروا، بیا جهاد وکړي د الله تعالی په لاره کې، وصبروا او صبر وکړي په هغه تکلیفونو باندې چې د اسلام د وجه نه هغو ته ورکول کېږي، یا په جهاد کې چې کوم تکلیفونه یې په هغو باندې صبر کوي. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، یقینا ستا رب من بعدها وروسته د دې نه لغفور رحیم خامخا ډېر بخښونکی او ډېر مهربانه دی. د دې آیت باره کې بعضې مفسرین وایي چې دا د هغه چا باره کې دی چې کفارو دې ته مجبوره کړی چې د کفر کلمه ووایي او دا د کفر کلمه یې د زړه د تل نه ویلي، بالاخره کافر شوی. لیکن الله فرمایي که توبه وباسي، هجرت وکړي او جهاد وکړي او صبر وکړي نو الله ورته بښنه کوي. لیکن ظاهره دا چې دې نه مراد هغه کسانان دي چې د کفر کلمه یې د اکراه د وجه نه ویلې ده، لیکن زړه یې په ایمان باندې مطمئن و، نو الله د هغو باره کې الله هغو ته د هجرت ترغیب ورکوي. که تاسې د الله دپاره هجرت وکړئ او د الله په لاره کې جهاد وکړئ، صبر وکړئ، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، یقینا ستا رب من بعدها وروسته د دې نه لغفور رحیم خامخا ډېر بخښونکی او ډېر مهربانه دی. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.